څنګه ښکلی دی قرآن رب را لېږلی دی قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی دی قرآن 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 قرآن. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محب الله حبیبی له دوبۍ نه سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې زه په موټر کې تلاوت اورم، نو په هغه تلاوت کې د سجدې تلاوت آیات هم راشي، هغه هم اورم، نو په ما باندې سجدې تلاوت شته او که نشته؟ محب الله ورور، هغه تلاوت چې ته په موټر کې اوري که هغه په یو فلش کې یا په یوه حافظه کې ریکارډ شوي وي اوس یې ته اوري، نو هلته که هغه حافظ او قاری د قرآن د تلاوت د سجدې آیات ولولي ته واورې، په تا باندې سجدې تلاوت لازم نه ده. هو که داسې وي چې هغه لایف مباشر او په ژوندۍ بڼه باندې لوستل کیږي او تی اوري، نو بیا هلته په تا باندې سجدې تلاوت لازم ده. څنګه ښکلی دی قرآن رب را لېږلی دی قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی دی قرآن 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 قرآن.